که څه هم حکومتي مسؤلین کونړ کې د ځنګل وهنې د مخنیوي خبره کوي، خو لا هم په دغه ولایت کې د ځنګلونو قطع روانه ده. باډیل د نرنګ ولسوالۍ هغه سیمه ده چې د کلونو راهیسې ځنګل د قومي تړو له مخې ساتل شوی و، خو اوس نږدې 4 میاشتې کیږي چې په دغه سیمه کې د ځایي اوسیدونکو داعش وسلوالې ډلې او د حکومت د یو شمېر مسؤلینو له لورې د نښترو په تنو ارې خښې شوي دي. د نرنګ ځایي خلک چې ځنګل خپله ملي شتمني بولي د دغه څه په غبرګون کې راټول شوي او وایي چې ځینې دولتي چارواکي او قومي زورواکي د دوی په ځنګل وهنه کې لاس لري او د استخدام شوو ملیشو په مټ دوی نه پرېږدي چې ساحې ته لاړ شي او خپل ځنګلونه لکه د پخوا وژغوري. 18 پوستې دي د ځنګل نګر چاپیر او دې قومي یشماني په قومي تړه ماني په ځان پیسې دغه ماتې کړي دي او کیدای شي باراني کړۍ هم پکې لاسي د مختلفو هیوادونو پکې لاسي، خو دلته ظاهرا یې دا کار کړی دی چې په پلرینې ماني روپۍ ماتې کړي دي او دا خو سره زر دي صاحبه. نورو خلکو ځنګل یووالي او دا ځنګل موږ ساتلی یو نمونه وه او دا ملکیت عامه و، دغه پوستې ورته واچولې او دا ځنګل یې په ډېر بېرحمانه شکل قطع کوي او اوس هم لګی دی قطع کوي او درېیمې درې اډوال هغه ځای ته وړي. د اډوال خلک د لاندې په نواباد کې پراته دي. سید احمد رئیس د مخابراتو دی، حکومت سره لار ده، حکومت ټول په خبر دی. د دې حکومت د کونړ حکومت یې مخنیوی نه کوي. د امرالله صالح چې نوی وزیر نو دغه دی نو که د اواز زموږ هلته ورسېږي د هغه نه دا خواهش دی چې هیات راولېږه. کم خلک چې دغه ناوړه عمل ترسره کوي دغه داسې نه دی چې د غرونو کې اوسېږي یا د غرونو دي د ولایت په سطحه باندې په غټو غټو پوسټونو باندې وظیفې لري چې د هغې په مالي تمویل او د هغې په هدایت باندې دغه ناوړه عمل چې د ځنګل قطع او د دغه خلکو د خوا نه په ظلم باندې ووهل شو. انعکاس ته رسېدلي ویډیو ښیي چې د باډیل په دره کې ونې په ډېرې بېرحمۍ وهل شوي او دا کار د هغه وسلوالو په ډاډ ترسره شوی چې د ځایي خلکو په خبره د ځنګل 4 خواوو ته ګمارل شوي او مالی تمویل یې هغه قومي زورواکي او دولتي مسؤلین کوي چې لیست یې دوی دولت ته سپارلی دی. دغه اسناد چې د ولایتي مسؤلینو لاسلیکونه پرې هم ښکاري د ملي امنیت څارنوالۍ او نورو کشفي ادارو سره په دوسیو کې دي او کاپي انعکاس ته رسېدلي. 22 تنه د ځنګل په قطع کې د لاس لرلو په تور لیست شوي چې اوس هم آزاد ګرځي. د دغه لیست په 9مه شمېره کې ښکاري چې د کونړ معلوماتي ټکنالوژۍ برحاله رئیس هم ځنګل وهونکو ته د مالي امکاناتو په برابرولو تورن دی، خو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ یاد رئیس بیا پر ځان لګېدلي تورونه بې بنسټه بولي او وایي دا ورته توطیه جوړه شوې. د باډیل او د اډوال ځنګل چې دی دا د 2 قانونو جنجال دی. د قانون جنجال د ډېر وختینی جنجال دی. دغه ځنګل چې دی اصل کې دولتي دی، دولت شتمني ده. نو زه دا خبره کې بیخي دا خبره ردوم چې زه د باډیل په دغه کې نه مداخل یم، نه دا مداخله کوم او نه مې مالي سرچینه کوم ورسره کړی دی او نه په مالي کې او نه په جاني کې. او زه خو هلته مخکې طالبانو تاسو ته ټول ته معلومات طالبان اوسېده او اوس داعش هلته حضور لري او اوس داعش بیخي زیات زور دی. نو زه په یو اساسات نشم کولی چې هغې مداخله وکړم، هغه قطع کړم، هغه لوش د دولت شتمني ده د دغه په قطع کې زم خلاف یم او د دغه مخنیوي کې زم کوشش سره کوم. او دا چا دعوه کړې دا خو بنیادي دعوه کړې دروغ ویلي دي ځکه چې زموږ قومي خبره ده. دا خلک دعوه چې کوي بې ځایه دعوه ده، دغه بالکل زه ردوم. د سیمې خلک وایي حکومت پوهیږي چې دولتي کارکوونکي هم د ځنګل په قطع کې لاس لري، خو پر وړاندې چوپ دي. د خلکو خبره د کونړ مرستیال والي هم مني چې ځینې دولتي مسؤلین د ځنګل وهنې په چاره کې ملامت دي، خو دی د عدلي تعقیب خبره کوي. اوس پوښتنه دا ده چې ولې د دولت تر زنې لاندې په ځنګل وهنه کې پړه مسؤلین او زورواکي د قانون له لاسو بهر پاتې دي. په دې ارتباط یې یوه میاشت مخکې موږ ته هم اسناد راوړي وو. محلي خلکو یو تعداد رئیسان یې او ملکي کارمندان یې په ګوته کړي وو. موږ هغه قضیه هم څارنوالۍ ته ولېږله او کشفي ارګانونو ته موږ وظیفه ورکړې چې د دوی په ارتباط باندې مو معلومات دقیق کړي. خپله دا خلک اخوا ته نشي تللی ځکه چې هلته داعش حاکم دی، خو د ابزارو او د امکاناتو برابرولو کې شاید دا خلک لاس ولري، خو بیا هم دوی شریک د جرمي ګڼل کېږي. نو په دې ارتباط موږ خپل کشفي ارګانو امنیتي ارګانو ته وظیفه ورکړې چې موضوع تحقیق کړي او عدلي قضایي ارګانو ته یې ورکړي. تقریبا بیګا امنیت ملي هم په دې رابطه موږ ته راپور راکړی دی، ګزارش یې راکړی. موږ دې ته عاجل په نظامي شورا کې موضوع مطرح کوو، عملیاتي پلان به ورته جوړوو انشاءالله، او څوک چې په دې کې ښکیل دي هغه به قانون منګولو ته سپارو.
که څه هم په تیرو کلونو کې د کونړ ځنګلونه د بیلابیلو کړیو لخوا وهل شوي، خو په دې وروستیو کې یو ځل بیا د وهنې خبره توده شوې چې د مسؤلینو په خبره د طالب او داعش وسلوالو د مالی تمویل مهمه سرچینه بلل کیږي. قذافي مل، انعکاس رادیو تلویزیون، کونړ.